ډېر زیات مننه مېرمن نګزاد خبرونه ته په خیر راغلی. په تیرو 2 کلونو کې رسنیو سره د طالبانو چلن ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ آیا طالبان د بیان ازادي او رسنیو په ازادي باندې باور لري؟ اول سلام تاسو محترم لیدونکو ته. متاسفانه یو استبدادي او دیکتاتورانه چلن دی چې موږ تاسو شاهدان یو چې تقریبا 2 هفته مخکې په 15 ولایتونو کې کم از کم 15 خبريالان او بیا د پټوله 2 هفته کې تقریبا 9 خبريالان نیول شوی او تکول شوی او شکنجه شوی و. دا د خبريالانو وضعیت ښکارایي چې د طالبانو چارواکي تعهد سره او د خبريالانو سره او د بیان ازادي وضعیت سره په افغانستان کې متاسفانه دا یو وضعیت دی او تر نن پورې په زندانو کې چې تاسو ګوري تقریبا 19 خبريالان زنداني دي او په زندانو کې په سخت شرایطو کې د شکنجه لاندې دوی سبا او شپې ورځي تیری. خب خانم نگزاد، با توجه به تعامل 2 سال اخیر طالبان در افغانستان گزارش‌هایی هم از کشتن و شکنجه ژورنالیستان تحت حاکمیت طالبان وجود داشته. به نظر شما تعریف و تفسیر طالبان از آزادی بیان و رسانه‌های آزاد چی است؟ کچېری موږ تاسو وګورئ متاسفانه په دو کالو کې تقریبا وضعیت او په افغانستان د بیان ازادي او د ژورنالیستانو کچې مخکې ما وویل راغلي په نړۍ کې نشته دی. تاسو په تاریخ کې وګورئ چې آیا استخبارات مداخله کوي په د ژورنالیستانو په چارو کې. تاسو په تاریخ کې لیدلی یاست چې ژورنالیستان دغه څه لکه په افغانستان کې و او دغه څه نه و. زموږ تمه دا و چې بیان ازادي او هغه ارزښتونه چې قرباني ورکړل شوی دی باید حفظ شوی و چې متاسفانه حفظ شوی نه دی او د دوی تفسیر دا دی چې قانون نشته لکه څنګه چې د طالبانو د راتګ نه وروسته دوی اعلان وکړ چې د پخوانی رسنیو قانون د هغه لمخې نه دوی خپل چارو تنظیموي او متاسفانه دغه نه وروسته تاسو ولیدئ چې څومره ژورنالیستان وهلو تکول اتا احزارسو او شکنجه لاندې زندانو کې اوس هم لایسته دي. ځینې په هفتو کې ځینې په میاشتو کې دغه اوس هم لا شپې سبا ورځي په زندانو کې. ولی جرم چې شې دي دوی تهاجمي عملي کوي پر رسنیو باندې لکه څنګه چې په ننګرهار کې تاسو شاهد وای 2 هفته مخکې چې دوی د آموزشي کورس و چې شی بود د ژورنالیستانو په هغه وضعیت د کار په صحنه کې یو رقم حمله کوي د رادیو ټول کارمندان ونیو. ولی د دو هغه مشکل د بیان ازادي په ځینو مواردو کې مېرمن نګزاد طالبان وایي چې د یو شمېر ژورنالیستان چې نیول شوي دي د هغوی جرم د ژورنالیستیکي برخې یا په دغه رسنیو د اړخ نه وو بلکې نور مسایل مطرح شوي. متاسفانه دا اتهام همیشه ژورنالیستان باندې شوی دی. دا حد که حرمت دی، دا به احترامی دی. دغه د پاره یو رقم منځوي سو ژورنالیستان ټول د افغانستان ووتو او زیاتره اکثریت تاسو ګوري کورو کې ناشتي بیروزګاری نه او خاصتا خزانه خبريالان چې تاسو ګوري دو سره هم چلند او چې رقم وضعیت وسو او نن سبا په ټول رسنۍ کې تاسو سل خبريالان نه پیدا کوي. الان کې 2000 خزانه خبريالان په افغانستان کې کار کوي او نن سبا بیا تاسو هغه دا اتهام چې دوی واردوي آیا مستند کوم یو لا اقل یو قضیه یو کیس دوی مستند سازي کړی دی رسنیو خلکو ته وړاندې کړی دي چې اختیار دغه څه په کار نه دی. دوی خلکو په سترګو خاوري اچي. دوی د چلند خبريالانو سره کوي لکه د جنگي جرایم سره چکیږي. دوی خبريالان د مدني کار کوي او د خلکو غږ پورته کوي. دا یو سہولت ایجادوي د خلکو او د حکومت ترمنځ دا خو باید دو سره داسې چلند باید نسی. بله. خب خانم نگزاد ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که حدود 70% این مسوده از قانون پیشین رسانه‌ها گرفته شده و تنها موارد تغییر داده شده که مطابق شریعت اسلامی نبوده. به نظر شما کدام موارد از قانون پیشین رسانه‌ها غیر اسلامی بوده که حالا میخواین تغییر بدن؟ ما میخوایم با وضاحت کمی صحبت کنم. وضاحتی که اول
قانون قبلی هم تحت یک نظام اسلامی بود. قانون اساسی ما هویت اسلامی را تضمین کرده بود. متاسفانه حالا افغانستان قانون اساسی نداره. زمانی که یک مملکت، اولین مملکت در سطح جهان که بدون قانون جنگل اما روان است، در صورتی که قانون اساسی نافذ نباشه چگونه میتونه قانون اساسی وضع شود؟ یک. دوم، مثل معاهده یا برنامه صلح که قرارداد صلح در قطر امضا شد، محتوای برنامه که مسوده برش نامیده میشه گنگ است. 70% یعنی چی؟ چرا با اهل رسانه مشوره و نظر خواهی صورت نگرفت؟ اولین کاری که باید صورت بگیره، آیا ملا هیبت الله از کار مسلکی خبرنگاران آگاست؟ یک ملا میتونه که به سطح مملکت و او هم به سطح یک مسلک که کار حرفه‌ای روزانه خبرنگار میفهمن، نهادهایی که در همین شرایط سخت مثل کمیته مسئولیت، مثل اتحادیه خبرنگاران، مثل انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان، در همین شرایط اونجا هستن. به خاطر چی هستن؟ خبرنگاران تاسو د ګڼو ادارو نمونه یاد کړل، همدغه سازمانونو چې امریکا غږ مرکه کړې دي، ګڼ شمېر سره امریکا غږ مرکه کړې دي، ورته ویل چې د مسودې په جوړولو کې ورسره مشوره نه ده شوې. فکر کوي په دغه شکل چې اوس د تایید لپاره لیږل شوې ده، د خبريالانو اندېښنو ته به ځواب ورکړي؟ بالکل. فکر وکړئ چې تر څو چې د ژورنالستان خپل پکې نظر ورنکي، وړاندیز ونه لري، پیشنهادونه په نظر کې ونه نیسي، دا یو استبدادي او یو طرفه تصمیم دی. نو د طالبانو چارواکو باید ټکی ته باید متوجه شي چې دا د خبريالانو لپاره دی، دا د بیان ازادي، دا د ژورنالستانو د کار د زمينه برابرولو لپاره دی. کچيري اول خدا چې قانوني بنا نه لري، ما مخکې وایي، بیا هم دا یو مثبت ګام دی. خیر چې داسې کار کیږي زه ستاینه کوم، خو کچيري د ژورنالستانو د کار زمينه برابري، د مسؤلیت تضمین پکې وي، د نړیوال رسنۍ فعالیت پکې تضمین وي، د خزانه خبريالان حضور او فعالیت پکې تضمین وي، د بیان ازادي، د خبريالانو د فزیکی مسؤلیت پکې الته واقعا تضمین وي. دې ته وایي قانون. کچيري ګوري ستونزه لري، ولې استخبارات مداخله کوي؟ ولې د هغه کمیسیون چې په قانون کې د رسنۍ په قانون کې د لمخې نه چې کوم خبريالان کوم هر تخطي کوي باید هغه لاره نه باید عدلی او قضایي ادارو ته معرفي شي؟ ولې باید داسې جرمي مجرمین په شان دو باندې دومره سختی او تکلیف او زورونه او شکنجه لاندې د دونه پښتنه باید وشي؟ همدغه زه وایم دوی باید خپل بیرته باید د مسوده بیرته رسنیو خبريالانو سره شریکي، د دوی د نظریاتو سره بیا به خپل تصویب د پاره د خزینه خبريالانو د مرکز مسئوله فریده نگزاد ډیر زیاته مننه چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. یک جان سپاس از حضورتان به برنامه. مننه، تاسو هم ډیر زیاته مننه. خبره